دا مسله چې دا ډیر زیات کسانو ته راځي کله چې تاسو د الراجي نه برق ته پیسې ټرانسفر کوئ. نننۍ ویډیو کې به تاسو ته زه ښیم چې دغه مسله چې دا به تاسو څنګه حل کوئ. په انبکس کې ماته ډیر زیات میسیجونه راځي چې کله موږ برق کې د الراجي کارت ایډ کو او بیا موږ پیسې برق بانک ته راړو نو موږ ته دغه مسله چې دا موږ ته ډیر زیات راځي. په دغه ویډیو کې به تاسو ته زه تفصیل سره ښیم چې دغه مسله به تاسو څنګه حل کوئ. په پیج باندې نوی راغلی نو پیج ځان سره فالو کړئ او ویډیو ځان سره لازمي لایک کړئ. یوټیوب چینل چې دی هغه ځان سره لازمي سبسکرایب کړئ او زه به د موبایل سکرین ته او سټپ بای سټپ به دا زده کوو چې دغه مسله چې دا به موږ څنګه حل کوو. مرګور اوس موږ راغلو خپل د موبایل سکرین ته. کله چې تاسو کم بانک نه هم برق ته تاسو پیسې راړوئ او دغه مسله تاسو سره راکوي نو دا به تاسو څنګه حل کوئ. صحیح ده. اوس ګوره زه خپل برق اپلیکیشن چې دا اوپن کوم خپل فنګر چې دا به زه ولګوم نو دا اپلیکیشن چې دا ما سره اوپن شو نو ایډ منی باندې به زه کلیک کوم نو دلته به زه ولیکم چې زه څومره ریالونه د الراجي نه برق ته راوړم. صحیح ده. زه 60 ریال چې دي دا د الراجي نه برق ته زه لیږم. دلته به لاندې زه خپله سی سی وي ورکوم او بیا به زه کنټینیو باندې کلیک کوم. کنټینیو باندې چې ما کله کلیک کوم تاسو ګورئ زما نمبر ته به یو ویریفیکیشن کوډ راشي 311385 311385 او سبمټ باندې به زه کلیک کوم نو دا تاسو ښکاري دا ایرر چې دا به تاسو څنګه ختموئ. ډیر زیات کسان ماته میسیجونه کوي چې زموږ اکاونټ کې مسله ده او دا اپشن چې دا بار بار راځي نو دا به تاسو دلته نه کلوز کړئ. دلته چې کله تاسو کلوز کړو نو خپل کوم الراجي اپلیکیشن چې دی هغه به اوپن کړئ. الراجي اپلیکیشن به اوپن کړئ. خپل پاسورډ به دې کې ورکړئ. لاګین باندې به کلیک کړئ. بیا به ستاسو نمبر ته او ټي پي راشي دا به الاو کړئ. دا تاسو وګورئ اپلیکیشن چې دا موږ سره اوپن شه. اوس په دې سی آل باندې کلیک کړئ. سی آل باندې تاسو کله کلیک کړئ نو خپل کوم اکاونټ چې دی هغې باندې به کلیک کړئ. اکاونټ باندې کله تاسو کلیک کړئ نو بیا دا سیټینګ تاسو ته ښکاري په دې سیټینګ باندې به کلیک کړئ. سیټینګ باندې تاسو کله کلیک کړئ نو دا تاسو ته ښکاري انیبل آنلاین پیمنټ دا به تاسو آن کړئ. دا به ایکسپټ کړئ. دا تاسو ته ښکاري کوم آنلاین پیمنټ چې دا موږ سره آن شه نو اوس په دلته نه دا موږ کلوز کړو. اوس ګورئ تاسو اوس په ایډ منی باندې موږ کلیک کړو او دلته به هغه 60 ریال چې دی هغه موږ بیا ولیکو او دلته به خپل سی سی وي چې دی هغه به ولیکو. بیا به کنټینیو باندې موږ کلیک کړو. دا ګوره کوډ موږ ته راغی. دا کوډ چې دلته موږ انټر کړو اوس په سبمټ باندې کلیک کړو نو اوس تاسو ګوره چې آیا دا پیسې دلته راوړي یا نه راوړي. نو دا تاسو ښکاري زما پیسې چې دي هغه ښه په اسانه باندې برق اپلیکیشن ته راغلی. دا تاسو ښکاري 113 ریال. نو دغه طریقې سره تاسو خپل کومې پیسې چې دي هغه برق ته راوړولی شئ. دا تاسو آنلاین پیمنټ چې هغه کړي نو هغې د وجې نه ستاسو پیسې چې دي هغه برق ته نه راوړي. امید لرم چې دا ویډیو به ستاسو خوښه شوي. که چېرته دا ویډیو ستاسو خوښه شوي د خپلو ملګرو سره لازمي شیر کړئ او د نوي ویډیو دپاره موږ له راکړئ اجازت. تلوي الله په امان.